د نورو نظامونو خلک په رعیت باندې ځانونه فوق او لوړ بولي. په موږ تاسو کې دا خبره نشته. موږ تاسو ټول ورونه یو. زه د خدای تعالی شکر ادا کوم چې په جهاد کې، په قربانیو کې، په دې انقلابو کې موږ ته هغه برخې راکړې چې ما سره د شهید احساس شته، د ما سره د زنداني احساس شته، د ما سره د یو زخمي مجاهد احساس شته. ټول مسؤلین د تاسو، ټول مشران او رهبري د تاسو الحمدلله همدغسې ده. هیڅ کله په خپله رهبرۍ باندې د دوی په دین او د دوی په عقیده باندې، د دوی په باور باندې هیڅ کله تاسو بې باوره کېږئ مه. همیشه تاسو لکه د جنګ د جهاد په وخت کې چې ورته ژمن وئ د دوی اطاعت هم په غیاب کې کوو، همدغسې مطمئن اوسئ. زه درته د دوی په نمایندګۍ اطمینان درکوم. زه د خدای شکر په دې ادا کوم په ژوند کې د دوه ورونو په شهادتونو زه پېښ شوی یم. په داسې حالت کې چې ډرون تازه وویشتل، زه ورغلم، د حافظ بدرالدین وجود ټوټې ټوټې پروت و، د بدن هیڅ نښه یې نه وه چې موږ دا یې وپېژنو. د اختر 4مه ورځ و، د شوال 4 موږ نه پېژندو چې دا بدرالدین دی، خو یو څو ټوکړې د دسمال موږ وپېژندلې. دا زه د خدای تعالی انعام بولم چې موږ په ژوند کې له داسې صحنو سره پېښ کړي یو او موږ ته یې د ولس د دردونو احساس را بخلی دی. شیخ علي د ورونو تر 14 پورې موږ یتیمان لرو. هره ورځ چې زه یتیم وینم، ما ته د بل مجاهد یتیم، د بل شهید یتیم احساس کېږي. زه په کور کې 3 کونډې د خپلو ورونو لرم، نوره کورنۍ خو پرېږده چې څومره شهیدانو کونډې دي. دا زه د خدای تعالی شکر ادا کوم. همدغسې مثال تاسو واخلئ، امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم خپل زوی، خپل ورور په دې لار کې قرباني شو. نو یو مجاهد اگر که هغې ته د مشرانو توجه نه وي شوي، مشر به چېرته مصروفیت لري، یو مشکل به وي، یو بل کار به وي، باید په دې بې باوره نه شو چې مشر غولېدلی دی، یا ورسره د شهید احساس نشته، یا ورسره د یتیم و د کونډې و د زخمي و د زنداني و د مجاهدینو احساس نشته. په دې باید موږ تاسو کامل مطمئن اوسو او همیشه د خدای تعالی نه همدا توفیق وغواړو چې موږ د وسوسو و تشویشونو نه بچ شو.